محترم د رفیع الله بله پوښتنه کړې ده. ځینې وخت زنانه دغه عادت لري چې یو مصیبت ورته پیښ شي، په دغه وخت کې دوی وایي چې پلانکی پیر راورسېږي، او کیدای شي چې د دغې ښځې ګمان دا وي چې دغه پیر زما خبرې اوري. آیا دغه کلمات ویل څنګه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا. که سړی و پیر ته نارې وایي چې داسې ورنارې کې چې یا پیر صاحب راورسېږي، که د محبت په خاطر ورنارې کړي چې دا زه محبت ورسره کوم، نه لکه سړی دا کوچنی پلار ته نارې وایي پلار یې دلته نه وي، مور ته نارې وایي مور یې دلته نه وي، دغسې سړی د محبت دا موږ ګیا وخت فکر دغه شوق راشي، حکیم الامت، فلانی شیخ الاسلام، امام صاحب مبارک، محمد صاحب، دا خو د شوق په خاطر د محبت وي، دا پروا نه کوي. او که دی ورنارې کړي او دا ګمان وي دا ښځه چې دا پیر ما ته رارسېږي، زما کار رالی، زما کار راسموي، زما دا بالکل دا زما حاجت راپوره کولی شي، نو دا هغه دی چې تسلط غیبي ماشاءالله د الله څخه بل چاته وه، دا په دې کې خبره کله نشته چې هغه دا په دې کاپیره کېږي په دې خبره باندې. دا سخته د ګمراهي خبره ده، سخته غلطه خبره ده. دا باید د خلکو ته تشریح شي، فرق ورکول شي. هغه د زموږ علما چې مطلق بعضې کتابونه مطلق ذکر کوي وایي یا رسول الله مه وایاست، هغه دغه وجه وایي چې نه وایي چې ملا دې هم نه وایي چې په مسله پوهېږي، هغه دې هم نه وایي، دا امیان دې نه وایي ځکه امیان په دې نه پوهېږي، هغه داسې خلک په دې ښځې په دې نه پوهېږي یا رسول الله وایي. د دا عقیده دا ده چې رسول الله ما ته رارسېږي، تسلط غیبي لري، دا دی په مافوق الاسباب کې زموږ سره معاونتونه کولی چې او دلته رارسېږي کولی شي، دا سړی په کافر کېږي. دا ډېره خطرناکه خبره ده. دا باید د خلکو ته هر سړی خپل په کور کې باید وکړي. اوس خو میډیا زیاته شوه، دا مسلو خو باید د خپل د داسې سختو مسلو سره سړی ځان وساتي. شامل رضی مختار په 13مه صفحه جلد اول کې وایي سړی چې بلوغ ته رسېږي پر د شان فرض دي، فرضین دا به زده کوي. په دې کې یو شی دا فرض دی چې هغه به سړی کلمات مکروهه او مکفره چې سړی په کافر کېږي دا به زده کوي، دا به خامخا پېژني. وایي زما دې په اعلی قسم چې تر ټولو غټ فرض دغه فرض دی چې دا کلمات مکفره دي. ډېر ځله یو ښځې داسې کلمه ویلي چې په کافر یې بېرته میړه نکاح ورسره ونه کړي، دا ښځه ورته ارامه ده. داسې کلمه چې وایي نوې نکاح وایي، او یا نر داسې کلمه وایي بېرته بینونت راغی، بېرته نکاح نه وتړي، نو دا آیات چې پیدا سو هغه په واقع په نزد خدای دې سو لکه د جناب دې قسم په خلکو په زنا نه دی مشهوره، نو دا سو بار ځکه فساد په دې خلکو کې راځي. نو دغه وجه سوي دا علما او شپه فتوا کړی ده چې د امیان دي هغه په اوته کې نکاح تړي، په میاشت کې دې دوی ودري نکاح وي تړي. امیان دغه څوک د امید دغه ته نه وایي چې بس خامخا په مدرسې کې اشدل هغه نوم لري. زموږ د دې کړه په ولایانو لنګوټي تړلي په د مسلو نه سر خلاص کړي، نه سر په ګرځولې نه په پوهېدلې. نو الله پاک په داسې مسلو کې به خډیر کوشش وکړي د خپل شذ او د غریبانو د هر چا الله دې توفیق راکړي چې موږ زده کو عمل وکړو. الله سبحانه